نظر هغه عبادت دی چې په تا باندې ابتداءً واجب نه و، تا باندې ابتداءً فرض نه و، تا په خپل ځان باندې فرض کړ او لازم دی کړ. بیا یو نظر مطلق دی، یو نظر معلق دی. نظر مطلق دی ته وایي چې هسې تا نظر ومانه چې زما د نظر وي چې زه به یو دیګ خیرات کوم، زه به 15 ورځې روژه نیسم، زه به 4 رکعاته نفل منځ کوم، زه به اعتکاف کوم یو 2 ورځې. دقه شان دې ته نظر مطلق وي. او صحابه نظر د جاهلیت والم په اسلام کې پورا کړی دی. یو ځل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او فرمایل، د بخاری حدیث دی چې ما یو نظر منلی په جاهلیت کې چې زه به په حرم شریف کې یو ورځ او یو شپه اعتکاف کوم. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې خپل نظر دی پورا کا. یو بل حدیث کې راځي د صحیحینو حدیث دی، نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت د علامونه یو علامه دام ده، ينظرون ولا يوفون. نظر خو بسړی کوي لیکن وفا به پې نه کوي، نظرونه به مني لیکن پوره کوي به نه. دا د قیامت د علامونو یو علامه ده. دویم قسم هغه نظر معلق دی. یو شي پورې نظر تړل. د دې مثال داسې دی لکه ته وې چې زما دا فلانکې کار وشو نو زه به دومره صدقه ورکوم، دومره اعتکاف بکوم، دومره روجی به زه نیسم. یا وی چې زما مسافر دی دوبۍ کې دی یا بار ملک کې دی که دا راغی نو زه به دا په خیر راورسېده نو زه به دومره نظر منم. یا فلانکې بیمار دی بچی یا کور والا یا مور یا پلار او رب العالمین دا جوړ که نو زه به دومره صدقه کومه. نبی علیہ السلام فرمایله چې دا د بخیلانو کار دی. نظر معلق کول دا د بخیلانو کار دی. او د صحیحینو حدیث دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا. وی نظرونه ما معلق کوي، نظرونه ما تړئ، ځکه نظر د تقدیر نه څه شی دفع کولی نشي. لیکن دومره دا وانما یستخرج به من البخیل، په دې باندې د بخیل نه مال راویستلی شي، د هغه نه صدقه کولی شي. او تاسو ته ما حدیث پاک ویلی چې دغه نظر معلق دا کار د بخیلانو دی. او دا یو قسم الله سره شرط لګول دی چې الله که دا فلانکې کار دی زما وکړو نو زه به دومره صدقه وکړم. نو دې نه منع راغلی چې تاسې مه کوه، شرطونه مه لګوه رب العالمین سره. هر وخت کې اعتکاف کې کوه، هر وخت کې نفلونه کې ډیر کوه، هر وخت کې صدقې ورکوه. که څوک روغ شوي او که څوک نی روغ شوي، که څوک سفر نه راغلی وي او که نی راغلی، ته صدقاتو ته محتاج یې، ته نیکو اعمالو ته محتاج یې. دا د یو شي پورې معلق کوه ما. دقه شان دا نظر بیا په خپله په 2 قسمه دی. یو ته نظر د ګناه وي چې یو انسان د ګناه نظر ومانه چې زه به د فلانکې ګناه کوم، سینما ته به ځم یا به سینما جوړوم یا به زه ټي وي اخلم، نو دا نظر حرام دی او دا پوره کول هم حرام دی. یو نظر د نیک کار دی نو بیا هغه پوره کول په تا باندې واجب دی چې یو ځل دی نظر ومانه او منښته دې وکړه. او که چرته تا نظر مات که، لکه تا نظر منلی که دا فلانکې زما بچی یا زما رور یا زما والد سے بیمار دی او ټیک شي زه به یو میاشت روژه نیسم، هغه ټیک شو او تا روژه ونه نیوله، نو تا باندې بیا کفاره د قسم ده. او کفاره د قسم 3 اشیاو کې اختیار دی. یا خو به 10 ورځې روژې نیسي، او یا به 10 مسکینانو ته خوراک ورکې او کسوتهم، یا به جامې ورکې، او یا غلام آزادول دي. لیکن علماء فرمایي چې کله یو انسان داسې نظر ومانه چې هغې کې نه عبادت شته او نه تعظیم شته، نو دا به نه پوره کوي،
بلکې د هغې به کفاره ورکوي لکه یو سړي دا نظر ومانه که دا فلان کې کار مې وشو نو زه به 15 ګنټې نور ته کښېنم نو نور ته کښېناستل دا عبادت نه دی او نه دی کې د رب العالمین تعظیم شته او هلکه وي که دا فلان کې کار مې وشو زه به 1 ګنټه منډه وهم نو دا هم نه پکې تعظیم شته او نه عبادت دی لہذا د دې به ته کفاره ورکوي وما انفقتم من نفقة او هغه چې تاسو خرج کوئ من نفقة د څه خرچینا او نظرتم یا منښت او نظر کوئ من نظر څه منښت فإن الله نبس یقینا الله رب العزت یعلمه پوهه دې په هغې باندې